السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. رونو نننۍ زموږ ویډیو به د موټرسایکل د حادثو باره کې زموږ پښتنو علاقې کې پاکستان او افغانستان نورو علاقو کې موټرسایکل استعمال ډیر زیات دی او د موټرسایکل حادثې ډیر زیاتې خطرناکې وي د ګاډو په نسبت باندې، ځکه چې دې کې د مرګ او د ژوبلې چانس ډیر زیات دي، ځکه چې په ګاډي کې خو نور پروټیکشن او حفاظتي سامانونه یې غټي سړی پکې بچ کېدی شي. زموږ په ملکونو کې د حادثو سټیټسټکس یا معلومات چې کوم دي دا جمع کیږي نه، خو نور ملکونه دا معلومات جمع کوي. امریکې یو 2018 کې یو سټډي کړی و، نو هغوی ویلي وو چې یاره زموږ په ملک کې په یو کال کې 2020 و، زما په خیال چې پای کې 15,000 کسان د موټرسایکل حادثو کې وفات شوي او د موټرسایکل اکسیډنټ د ګاډي د اکسیډنټ نه 29 ځل یو کم 13 ځل زیات خطرناکي. مطلب دا دی، مثال به داسې والو چې لکه مطلب لکه د ګاډو 100 حادثې وشي او په هغې کې کس وفات شي، یو کس وفات شي، موټرسایکل په حادثو کې 29 وفات کیږي. د دې حادثو مختلف وجوهات یو خو دا ده چې زموږ انډر ایج یا د ماشومانو له عمر کم وي او هغوی موټرسایکل چلوي د ضرورت دپاره نه وي، مزې دپاره کوي، پې ریسینګ او مختلف څیزونه کوي، دې په وجه باندې حادثه راځي. بل زموږ خلکو ټریننګ نه اخیستي، لایسنس یې نه اخیستي. دا لایسنس صرف دا نه چې دا د حکومت یو کاغذ دی او په دې باندې موږ فیس ورکوو، بلکې په لایسنس کې دا فایده چې ستاسو مکمل ټریننګ وشي او سړي ته معلومات وشي چې یاره دا ماشین یا دا موټرسایکل به موږ څنګه استعمالوو. نو موږ له پکار دي چې په خپلو هلکانو ماشومانو باندې خیال ساتو چې هغوی له موټرسایکل استعمال له نه ورکوو، او که ورکوو هم نو چې اول پې لایسنس والو، که پولیس چیکینګ نه کوي، بل سړی چیکینګ نه کوي، چې موږ پې والو دی یوه فایده دی چې هغه مکمل ټرین شي. یو بله وجه چې کوم دی زموږ د هیلمټو کوالټي ډیره زیاته خرابه ده. په امریکا کې DOT اپروفډ هیلمټ راځي، ډپارټمنټ آف ټرانسپورټ اپروفډ هیلمټ. نو دا هیلمټ چې کوم دی حکومت چیک کړي، په باندې خپل سټیمپ وي او هغه چې استعمالوي نو هغه د حادثې دوران کې سر بچ کوي، ځکه چې سر زخم ډیر زیات خطرناک وي. د DOT اپروفډ او د عام خرابو هیلمټو فرق دا دی چې DOT د هیلمټ یې لږې درني 3 پاونډه تقریبا وزن یې 1.5 کیلو، او دا چې کومې عامې هیلمټ وي نو دا ډېر زیاتې سپکې دي، چې دننه طرف ته وګورئ نو تاسو ته به مطلب دا چې دې کوم پروټیکشن دی نو هغه به ډېر زیات نه وي، او دا چې ښه هیلمټ وي کې دننه فوم او دا پروټیکشن ډېر زیات وي. زموږ د موټرسایکل کوالټي هم ډېره زیاته خرابه ده. ABS انټي لاک بریکینګ سیسټم دا په موټرو کې راځي، خو موټرو کې دا په موټرسایکلو کې هم راځي کې پکار دی. د دې بریک دا فایده چې دا موټرسایکل بریک ونیسي په ایمرجنسي کې نو هغه سلیپ کیږي نه او په وخت باندې ودرېږي. زموږ اکثر موټرسایکلو باندې به تا لیدلي شاته کتو والا چې کومې شیشې وي، بیک ویو میررز دا ترېنه خلکو لرې کړي، شا نه څه ګاډی را روان دی یا څه څیز را روان دی نو یې خلکو ته پته نه لګي. د روډ غلط استعمال کوي، سپیډ ټریک کې به رواني لو یا به د ټرکونو ټریک کې رواني، نو هغه هم یو ډېر زیاته غټه خطره. یو سیسټم راځي V2X سیسټم ورته وایي، ویهیکل ټو ایوریثینګ کمیونیکیشن. دا په نوو ګاډو کې او دا ډرایور سره مدد کوي ګاډي چلولو کې. که مطلب لکه مخې له ورسره راشي نو هغه بریک نیسي، یا که ګاډی لین چینج کوي نو چې سایډ ته ورسره بل ګاډی نو هغه ته الارم ورکوي یا لایټ ولا ورکوي بلینکینګ په شیشه کې، نو هغه ته پته لګي چې یاره زما سایډ ته یا مخکې یا که ریورس کې څوک وي نو هغه الارم درکوي، یا کیمره لګېدلي کې ته ویني. نو دا په غټو ګاډو کې لګېدلي دي. V2X سیسټمو کې دا کار دی چې دوی موټرسایکل ډرایور ته نه ښیي، لکه موټر روان دی کې V2X سیسټم دی نو هغه چې کوم دی موټرسایکل نه ډیټیکټ کوي، ډرایور ته پته نه لګي، او هغې چې کوم دی لاین چینج کړي موټرسایکل سره اکسیډنټ وشي نو دا سیسټم امپروف کول پکار دي. د اکسیډنټ په غټو وجو کې زموږ د روډونو خرابتیا هم ده. زموږ روډونه ډېر زیات خراب دي، ځای په ځای کنلې شوي دي، چېرته چا پیپ اچولی دی، موړه یې اچولې ده. نو موټر دپاره خو دا دونه دغه نه کوي، غټو ګاډو دپاره دونه اثر نه کوي، خو چې موټرسایکل په سپیډ کې راشي نو هغه عاجز راوغورځېږي. دې نه علاوه د باران دوران کې یا چې چېرته داسې ځای ته تللي چې هلته واوره ورېږي یا خټې وي، یا اکثر د ګنو موسم کې به تاسو لیدلي بګاس یا نور څیزونه چې په ګاډو کې ځي هغې نه هغه غوړ او نور کیمیکلز په روډ باندې راغورځېږي، د وجې نه روډ ډېر سلیپري او په یې باندې غورځېدو چانس ډېر زیات وي. د روډونو خواته موټروی سایډونو ته به تاسو ګاډ ریلز لیدلي، هغه د ګاډو لپاره ښیي چې موټرسایکل ورسره وجنګېږي نو د موټرسایکل ډرایور دپاره ډېر زیات خطرناک وي. د دې ته چې کوم دی سپیشل نرم کوشنز لګي نو هغې فایده دا وي چې که خدای مکړی موټرسایکل ورسره وجنګېږي نو هغه ډرایور ته ډېر زیات نقصان نه رسي. یو بل څیز روډ کې استعمالیږي کیټ آیز، د پیشو سترګې چې د شپې روډ نښې تاسو ته ښیي، نو دغه څیزونه چې کوم دی روډ نه راوتي ګاډو باندې اثر نه کوي، خو بیا هم چې موټرسایکل پې ورشي نو د هغې د حادثې ذریعه جوړېدی شي. روډونو کې کریک سي یا پلونه چې کوم ځای کې نو هغې کې اکثر کریک سي، موټرسایکل ټایر تنګ وي او هغه پکې انختی شي او دغه کېدی شي.
چې کوم ځای کې نوی روډ زوړ روډ ورانوي، روډ میلینګ ورته وایي، او نوی روډ جوړوي، نو هغه روډ خراب کړي. چې کله روډ خراب کړي موټر سایکل پې تیز راشي نو هغه هم غورځېدی شي. بعض ځایونو کې روډ کې ناله یا څه اسکیویشن شوی ټمپرري ښکته پکې پیپ یا څه اچوي دپاره سټیل پلیټونه ایښي. دغه د سټیل پلیټونه هم چې کوم دی په دې باندې موټر سایکل په اسانه باندې سلیپ کېدی شي. کوم ځای کې چې په روډ باندې مارکینګ شوي لکه زیبرا کراسینګ دی یا پې اکثر سپیډ لیکلی، نو چې کوم ځای کې تارکول نه وي او پینټ وي نو هغه ځایونو کې روډ باندې ګاډي ډېر زیات سلیپ کېږي. شولډر ډراپ کوم ځای کې چې روډ ختم شوي او کچې طرف ته کچه سیډ ته کچه ځي، هغه ځای کې روډ چې کوم دی د کچه ځمکې نه لږ ډېر راوچتي، نو که خطا کې موټر سایکل هغه طرف ته لاړ شي نو هغه چې کوم دی د حادثې ښکار کېدی شي. د موټر سایکل لپاره خصوصي بیل ساینونه پکار دي. زموږ چې اکثر په روډ باندې کوم ساینونه دي نو دا موټرو لپاره دي، د موټر سایکلو لپاره ساینونه پکې ډېر زیات کم دي. یا دې لپاره بیل ساینس پکار دي چې موټر سایکل کم خلک استعمالوي نو چې ته پته لګي، ځکه چې موټر سایکل استعمال نن سبا زموږ ملکونو کې زیات شوی دی، خو په روډ باندې د دې لپاره ساینس وغیره نشته. کومو ماشومانو چې ریس شوق دی یا لکه هلکان دي ریس کول غواړي، دې لپاره ریسینګ فیسیلیټیز پکار دي، لکه اوس څنګه زموږ خلکو سویمنګ پول جوړې کړي دي یا د کرکټ کلبونه دي، نو دا شان چې کوم دی ریسینګ کلبز پکار دي. دا ماشومان چې کوم دی بچ کوي د حادثو نه او په روډونو باندې به ریسینګ نه کوي. نور معلوماتو لپاره امریکن موټر سایکلسټ اسوسییشن دی، د یو میګزین رساله راځي، هغې کې ډېر زیات ښکلي معلومات دي. ناروې یو ملک دی، هغوی حکومتي سطح باندې یو پروګرام شروع کړی دی، ناروې ویژن زیرو انیشیټیو. هغوی وایي چې یاره موږ غواړو چې موټر سایکل باندې په ناروې کې یو سړی هم په ټول کال کې وفات نه شي. د حکومت له همداسې اقدامات اخیستل پکار دي. او بالټیمور په امریکا کې یو ښار دی، هلته به ماشومانو موټر سایکل یې چلولې، ډېرې زیاتې حادثې به یې کولې او پولیس والا به رانیول او هغه به قید کېدل. نو دغه څیز کنټرول کولو لپاره B360 یو ارګنایزیشن یې جوړ کړی دی، ماشومانو لپاره ریسینګ ټریک جوړ کړی دی، او هغې کې ریس کوي او نور چلونه ورته ښیي، نو هغوی چې کوم دی د حادثو ښکار کېږي نه. د دې باره کې نور معلومات NTSB نیشنل ټرانسپورټ سیفټي بورډ د امریکې یو بورډ دی، 2018 کې موټر سایکل سیفټي باندې یو سټډي کړی دی، هغه به ډېر زیات ښیي. څنګه چې ما وویل په روډونو باندې ساینس پکار، ایمرجنسي کانټیکټ نمبر یې پکار دي هر چا سره خپلې، او ریفرنسز ما تاسو ته وویل. د دې چینل نور ویډیوز لایک کړئ، شیر یې کړئ، ویې ګورئ، سبسکرایب یې کړئ. که ما نه پکې څه غلطي یا کمي شوي کمنټس کې راته ووایئ. او الله پاک حفاظت کولو والا دی، الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.